یا سوداګریزې اړیکې وي یا هلته سوداګریز تړونونه وکړل یا بیسونه جوړ کړل. مثلا په افریقا کې جیبوتي کې بیس لري، په سریلانکا کې همبنتوتا کې لري. دا هغه د اغیز غځولو بحث دی. چینایان طبعا ځان ته دا قایل دي چې موږ اوس د امریکې د رقابت وړ شوي یو، هم د ټکنالوژیکي پرمختګ لرو، هم اقتصادي پرمختګ لرو، هم مثلا سیاسي اغیز مو دومره ډیر دی چې په ټوله نړۍ کې موږ حلیفان او ملګري لرو. که تاسو وګورئ مثلا دوی د افریقایانو یو سرمشریزه جوړه کړه، د افریقا تقریبا اکثر هغه معلوم هغه نامتو مشران هلته حاضر وو په هغه غونډه کې. یا مثلا حتی په منځني ختیځ کې که تاسو وګورئ ان تر سعودي او تر امارات پورې دوی خپل اغیز غځولی دی. نو طبعا د ابر قدرت په توګه د نړیوال ځواک په توګه د سره څرګندېدو په بهیر کې غټ یعنی نړیوال ځواک جوړېدل څه شي دي چې په نړۍ کې ته سره د دې چې خپل یو قوي اقتصادي ستا اغیز دومره پراخوي، که هغه اجتماعي اغیز وي، که هغه اقتصادي اغیز وي، که هغه سیاسي اغیز وي، چې درېواړو باندې چین کار کړی. زه تاسو ته ویلی شم حتی په استرالیا کې دوی کوشش کوي چې خپل اجتماعي یا ټولنیز اغیز د کنفیوشنیستي مرکزونو په مټ باندې هلته جوړ کړي. همداراز په سیمه کې مثلا د ویتنام او دغه هیوادونو سره د سوداګرۍ په مټ باندې دا اغیز جوړ کړي. په پاکستان کې مثلا دوی تکل لري چې الته د خپل پانګونو په مټ باندې. نو دغه د هڅه خو د چینیانو روانه ده. طبعا هغوی چې کله وایي چې موږ د امریکې رقیبان یو، نو دوی کوشش کوي چې ټول هغه ځایونو ته ځان ورسوي کوم چې ستراتیژیک موقعیتونه دي، او د هغه ستراتیژیک موقعیتونو یا د پانګونې له لارې یا د سیاسي مداخلې له لارې یا د مرستو له لارې یا د نظامي مرستو له لارې هلته خپل شتون ولري، او دا راز خپل هغه فشار په امریکا باندې وارد کړی شي. دوی د دې نه ترڅنګ چې هیوادونو ته غځولې کړي دي، خپله د سویلي چین سمندر چې دی په دې کې غځولې کړي، مصنوعي ټاپوګانې جوړ کړي دي یا شته ټاپوګانې چې نړیوالو اوبو کې قرار درلود، هغه د تاریخي اسناد او شواهدو په مټ باندې چې ګوندې دا د چین د تاریخي لحاظ نه د دوی برخه وه. ساوث چاینا سی 9 ډاش لاین ورته وایي، 9 نقطې دي چې دی نیولې دي، او دې سره خپله د چین جغرافیه په بحر کې هم غځولې ده. نو دغه کومه سیالي چې ده په نړیواله کچه باندې روانه ده. او چونکې چین په آسیا کې قرار لري لکه څنګه چې ما ویلي، نو امریکایان هم ټول تمرکز په هماغه سیمه باندې دی، او چینایان چونکې له هغه ځای نه راپورته کېږي، نو هغه سیمه کې هېوادونه لکه هندوستان چې د سره رقابت کوي، هغه سره په مخاصمت او په جنجال کې دی ویلی چې امریکا چې اوس خو اړیکې خرابې دي، خو تېر 20 کاله هندوستان د امریکا سره په ملګرتیا کې خپل پرمختیایي برنامې مخته وړلې. نو دا کیسه روانه ده، او نوی نړیوال نظم د لیک په حالت کې وګورو چې په کومه خوا باندې ځي، خو دا د دوو نړیوالو قدرتونو ترمنځ جدي رقابت زموږ په سیمه کې روان دی.